سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمانه مندو دكون نوعان بوزا यदि मुंतजिमीन हज़रात शुक्रिया अदा को चर्चा प्रोग्राम जो करे थे ख़ारिज शहर से नईम फरीदी से रोज़ाबुल पूरा टीम ज़कदर स्पीकर का इंतज़ाम माशाअल्लाह ने मज़ेदार आगानी खान रोड ना पाता और इनकी मुझफ्फर को नचरा होता है कि इंतज़ाम की कली किधर तजरबा से प्रोग्राम डेढ़ पूरे और उतनी की तो शुक्रिया अदा को दुई ज़मान उस्ताद सुपरमेंट के वासिता होकर तो हम बता सोयो पर सलाम खामोश बोलो जब पहले बार खबरी की मुझे कौन तो रस जब हम गाड़ा ज़्यादा शी गाड़ा मुखलास शी और कपखल अमल नहीं हो कमजोरी भी गोए चाचा ज़रूरत पीली हो खबर अफ़ज़ल पर दामन को तौफ़ीक़ पर अंदाज़ मुझे पर लोए सरमाया ज़माने मुंदो जमान वाला मौलाना ज़ाहिद अली से तकरीर को तफसीली बयान जमादा यकीन दे मौजू दे मजलिस दे प्रोग्राम दे प्रोग्राम मुनासिब से खबर हुई आगा खबर अभी उकड़ी जमाना कसम आलिमान रवान बयान मकई सदुल मुसलमानों शुक्रिया अदा करो अल्लाह पाक में ज़रूर नसीब की जिता सुनने तक ये किता सुनने नस लोगों को अच्छा जवानी तो बयान नहीं मुंबर बयान ये वाले लोग तकरीर न होकर खुदास्ता सुनना अस्ता उदाराजों का इंसान पानी बारिश कर जीते अल्लाह इतना सो खुशाल रखिए उसका सुनते ही ज़रूर नसीब जब वो काम था तो उसको मशहूर प्लेयर की दिन ज़रूर उस बयान है सब अल्लाह का पहले शुरू पसीने कुछ मौका मिला उसे दाबी गनीमत है खुद वालिता सो खुशाल है कि सीता ज़रूर खबर तक ये नहीं और ना मजलिस से तुम प्रोग्राम वाले जोड़ दे जब माशूमान और ज़फ़रात दस्तरबंदी देखो दा तफ़दील भी रहमत है तफ़दील भी एहसान है तफ़दील भी फ़ज़ल है जमुन वरता सो बलिवाना ने प्रदाल वफ़ीरा कुछ जमुन वस्ता सो बचित वरान में हस्ते वरान हुए दा तफ़दील फ़ज़ल दखले पाक तुम
تاسو باندې فضل موږ دا اخلو دا چې واخلو کدا بند شو بیا پرې نه ښودلی یعنې دا طاقت نه شو دا سا واپس پرېږدي بس سلیم دی سلی ختم او کدا سر پرېښودلی داسې او بیا نه شو اخیستی هم سلیم دی بس بیا سلی ختم د دې په څوک شکر ادا کړي دا څومره لوی نعمت دی ډېر لوی نعمت دغه وجه د حدیث مبارک راغلي چې داود علیه السلام د خدای په دربار کې عرض کړي یا الله ستا په نعمتونو دې په ما باندې زه ستا د نعمتونو شکر نشم ادا کولی ځکه دا شکر ځان له ستا د نعمت ستا ځان یو نعمت دی چې ما دې توفیق راکړي چې زه ستا د نعمت شکر ادا کړم نو دا شکر ادا کول ځان له فضل و کرم یو نعمت نو د هغې په شکرې کې بیا بل شکر لازم دی بیا بل لازم دی ساه به مې وځي خو ستا د نعمتونو شکر به ادا نه شي نو خدایه ستا د نعمتونو شکر خو زه نشم ادا کولی خدای پاک ورته ووایي چې بس داود دا عاجزي دې ما ته قبوله منظور دا عاجزي دې ما ته قبول چې اقرار دې وکړو اعتراف دې وکړو چې زه نشم نو تاسو په موږ باندې د خدای پاک ډېر فضل و کرم زما عزتمنو زه به ساده ساده یو څو خبرې وکړم زه داسې خاص مقرب نه یم درس کې طالبانو ته خبرې وغوړې کوم دا طالبان څنګه کله کله موږ پروګرام راغواړي مطلب دې چې هغه درس خبرې دلته وشي ما له دغسې خبرې نه راځي اشتیا ته نعمان زاهد رسیم چې ورته ډېر ښه مقرر او نور هم را روان دي یو خبره خو ده چې موږ ایمان او اسلام قبول کړی دی دا کلمه مې ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا چې سړی په ژبه باندې ووایي او د دې مفهوم او معنا دا زده کړي چې هدایت د عبادت یو الله دی او محمد دا د الله رسول دی صلی الله علیه وسلم رسول الله مطلب چې د خدای پیغامات یې موږ ته راوړي دي ټیک ټیک یې ادا کړي دي او بالکل د هغې حق ادا کول یې ادا کړی دی دا ایمان دا یو ځل چې کېږي د دې نه پس دا سړی مسلمان شو دا سړی زموږ بنده دی د ده باندې د خدای احکام دي اوس به د خدای احکام مني که نه مني دا دروغ یعنې دا کلمې چې ویلې د خدای احکام نه مني انکار دې کوي دا دروغ دی دا سړی کافر دی نه مسلمان دی او دا کلمې چې وي او اعمال نه کوي انکار نه کوي ناراض پاتې سستي کوي بې پروایي کوي لاپروایي کوي نو دا سړی ډېر ګناهګار دی فاسق فاجر دی خو کافر کېږي نه ځکه انکار نه کوي خو مونږ نه کوي نو دا سړی په دې باندې فاسق فاجر ګرځي موږ ته نشو ویلی دا جګړه کوي په کلي کې داسې ډېر خلک کوي چې لمونځونه نه کوي که یې ویلي د پلار او مور مسلمانان دي نیکه مسلمان دنیا مسلمانان او دین مسلمان دی کله کله راښکاره کېږي زما ته لمونځونه داسې نه کوي دا فاسق دی موږ ورته فاسق ووایو بیا سر ماتوي جګړه کوي ځینې وایي به نه یو بل ته کوو نور پکېږي چې سړی دغه سړی موږ اهم عبادت حقوق العبادات الأمور أهم دا د روژې نه اهم دی د حج نه اهم دی د زکات نه اهم دی او اهمیت یې د دې نه معلومېږي چې دا ټول احکام پیغمبر علیه السلام ته د خدای طرف نه د جبریل علیه السلام په واسطه راغلي دي چې خدای وایي چې امت ته دې وایي چې زکات ورکوئ حج کوئ
روجي نیسي او د ملک په باره کې موږ تاسو ظالمان نه غواړو چې د پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته کړی دی په شپه د معراج کوتلې دی د بیت الله شریف څخه د بیت المقدس ته د دې سفر د قرآن نه معلوم دی چې د انکار کفر دی او د بیت المقدس نه الله پر رسول الله د کوتلې چې ستم یې پورې الله وستا بیا الله په دې چې د احکام کې موږ ورکړل موږ اهم عبادت أنت تصمنون في پیغمبر دعوه کړه او دا په موسی علیه السلام احسان دی چې حضور رسول الله د موجودو ملاویدو نه بعد د موسی علیه السلام خالد چراغ د خدای سره کوي موږ موجودو چې دا به امت کوي موسی علیه السلام د زمو امت ما ازمایي آسان احکام الدین علی نبی صلی الله علیه وسلم پندوس منځونه ستاسو ته نشي کولای ورشه د خدای رسول الله چې کوي نو نه پیری حضور شریف ته راغلی نه پیری 45 منځونه د خدای د لیکلي پنځه پاتې شي دا واقعا بیان څه دا نه راځي چې موږ دې الحمدلله وطول عبادت ابتداء نقول فنبالي بأخذه كميشن دبلو نواني فنبالي بأخذه أحكام يشن فرس من ودخل بكل ونواني أحكام فرس من ونو بالكل مال دخل وجه كل ونواني د وخت سره نیولو بیا الله قالو ته ورسېد سم قالو ته ورسېد خدا شو دا د خپل په داسې پاک دي چې عالمان وکړي چې جنازه د ماشوم کیږي چې د بلوغ نه وړاندې نیولې شي بیا کله اتیا وکړو شي مړ شو جنازه د ماشوم دومره پاک او ناګهانه باندې احکام نشته خدا خبر ورو تاسو د ایمان رسول الله ویلي چې حضور اسلام فرمایي چې تاسو چې د وګړو تاسو تاسو ته موږ کول وایي چې موږ کوو او چې د لاس کارو شي نو بیا موږ کوي په دې په وایي په موږ نه کوي وایي نو دې کې ایمان فرمایي چې یو چې د وګړو کارو شي نو موږ ته وایي چې موږ کوو دغه دا پته ولګي چې دا به موږ کوځي چې د وګړو کارو کې مسلمان په خپل پیدا دي موږ ته کوځي ځکه په موږ نه خدای ته د موږ کوو نه پته نه او چې دا څه کارو شي ما شفیق او مهربان پیغمبر چې د حیوانات په وحدت موږ ملګری هغه دا لختې چې ګرځي استاد زړه وټا دا ماشوم دغه څه ته بیا نه باندې او پیغمبر اسلام فرمایي چې موږ دې کو دیو کو نه پته ولګي چې دا د یو بل ته موږ سره کړی موږ سره فرمایي چې له څه شو موږ نه کوو او زین د املاس په جدا کړي زین د املاس په جدا کړي نو دا الک او جنې اگر په کور وروړي دا به وځي نه سمځي دا زموږ د استاد پیغمبر وینا او سوال د سپینځل د سو قال وړاندې وینا چې دوی په بیا د وځي نه سمځي او زموږ د استاد پیغمبر اساسا دې د غریب ژوند کې کړی نو دا اوسه تر شي چې موږ غریبانه ځان خرچه پیدا کیږي اس طرح څخه ملایي نه دا خبره وکړه زموږ پیغمبر تاسو معلومه تداري او دې چې دا ځان څنګه پټه دا باندې کوم دا باندې کوم چې موږ دا خلک خراب شو ان موږ په خوا وړو سمون د ورځې په پرتو په راځه او د سنه خبر دا خبره مکه ته د پیغمبر
بابا سره ته نشم ته به د سودان ویسې څومره پخوا دی ستا عمر به څومره چې ته دې پخوا و هغه وخت کې سامپورې ګرځېدې او پرتوګ دې نه اچول دا خلک اوس راغلي داسې نه نه دا ستا زما پیغمبر فرمایي چې دا به یو ځای هغه چې کور دي کورونه دي دا به یو ځای بس زه نور تفصیل کې نه ځم تاسو پوه شئ بهرحال زما عزتمندو دا ډېر اهم عبادت دی دا لمونځ ګوره دې کې موږ علم کړو بل اهمیت دې د دې نه معلومېږي چې موږ بالکل نه مات کېږي موږ په بیمارۍ کې نه مات کېږي چې یو سړی بیمار شي په موږ نه کوي نو خیر دی نه داسې نشته موږ به په ولاړه کې ولاړه فرض ده په موږ کې ډېر کس فرض دی یو کار کېدای چې په ولاړه لمونځ کوي که چا په ناسته لمونځ وکړو فرض لمونځ او درېدې شو لمونځ یې نه دی شي فرض به پرې او نفل دی که په ناسته وکړو سره دی چې وسې دی چې ودرېږي نو نیم ثواب ورته میلاوېږي مکمل نه نو ولاړه فرض بیا چې بیمار وي نو په ناسته یې کولی چې په ناسته نه شي کولی نو بیا په ناسته په اشاره باندې دی وکړي زه ستاسو توجه نه غواړم زما داسې خبرې معاشره کې د دې ضرورت دی بیا د اشاره باندې اشاره د سر په اشاره باندې کوي مثلا نقل کې سر په وزن دا د وجود او د دې نن په وخت کې تاسو دا چې کومې سجده شو دا سجده دا وایي چې زموږ د دین کتابونو کې مریض چې کوم دی خپل په دې ته کې شي او سر د خاطر ته دا سر د روچت کې شي دا د حقیقت مخې کې دې ته شي په دې طریقه باندې ونوځي کله دې ست اشاره نه وکړه نو موږ په مؤخر ما کې نه ټول زموږ د کتابونو کې چې موږ مؤخر شو مؤخر څه دا سړی ته وایي او عالم او ظالمان نه خبره ولري خپل خیال ورکړي دوی به خلکو ته وایي چې زما منځونه شمیرې او که زه د دې بیمارۍ نه ښه شوم چې ما ته ووایي چې زه قضا وکړم او مړ شوم نو زما د منځونو فدیه به ورکړي تاسو په خبره باندې دا واجب طلب ضروري دی دې به خلکو ته دغه رنګ خپل وجود ته خلکو ته چې زما منځونه شمیرې زه حرکت نیمه د سر د اشارې نه وکړه چې د دې وجه منځونه ما ته معاف نه دي معاف بالکل نه معاف کېږي چې ساجد د بدن په ساجدي وي مؤخر